دا ګورې دا هلاکت مرګ ته وایي. اگر که زمونږ دا یو څو ملکونه چې دي دا پاکستان، افغانستان او انډیا او دا دوی دا هلاکت ټکی خاص کړی دی. لکه مثال کې یو سړی تباه شو، دی هلاک شو. نو که چېرته تا چېرته یو ښه سړي په باره کې وایي چې پلانی پرون هلاک شوی دی، څوک به دې پرېږدي؟ نیچې دې شال د سره کوي. او زموږ په ملکونو کې خو اسانه ټاپه ده، ګستاخ رسول او ګستاخ صحابه او ګستاخ علما، او څوک به دې مړ کړي او څوک یې تپوس هم نه کوي. پرون هغه پروګرام کې چې دی 15 بریلیان او دا بعض نور مکتب فکر والا او دا ټول را جمع کړي او پکې شیعهګان ومي او حیاتیان او یو شی او بل شی، او یو پکې هغه حق پرست سلفي او اهل حدیث، او دا ټول دغه یو ته یو شوي دي، دا ټول هغه ته یو دي. نه هغه پروګرام اکثر د اول رمضان نه ما به کتو دي چې دوی د عباس مباسه په څه کې کوي، نو ده راټې کړي وو دا ټول چې چا به څه خبره کوله یا هغه به په دې باندې دلیل شي دا سره، یا غریبه خبره به هغه به پیکه کو، بل به خپله خبره کوله هغه ورته زموږ مذهب کې شتي، وي ده ورته ستا په مذهب کې شتي، خو قرآن او حدیث کې خو نشتي که نه. دا ټولې د دې پوځونه زوړند کړي وو داسې. بله طریقه د هغوی سره نه وه، پرون ورسره جاخه جوړه کړه په دې ټکي چې ستاسو یو عالم او هغه شیخ ذاکر نایک حفظه الله، الله یې د هغه په ژوند کې برکت واچي او الله یې د هغه حفاظت وکړي چې په هر ځای کې او هغه یو بیان کې ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرده دی. مرده دی یعنی مطلب مړ دی. اوس اردو کې مرده هم استعمالیږي، وفات هم استعمالیږي، انتقال هم استعمالیږي، ډېر ټکي دي، خو بیا علاقې پورې خبره نه هغه دته د مخکې نه زړه ډک ته چې اوس د سره څه د شیخ ذاکر نایک خبره د بیان ته راوسته، بیا هغه د انډیا دی او د پاکستان دی، کوم چې د انډیا خبره ته پاکستان ته راوړي، بیا د دې سره څه کار دی؟ نو هغه ورته په جواب کې دا وایي چې ګورئ د هغه لهجه داسې ده، بعض علاقو کې دا ټکی داسې استعمالیږي، نو هغه بې ادبي مقصد نه. ها صحیح جوړ ته ورسره مې مولیانو ټولو دا دغه وکړو، یا به دی یا به موږ یو. سړی د هغه پروګرام نه څه کو لرې کو، د الله شکر دی چې دې غم نه خلاص شو. روزانه د دې ځای نه نیولو دلیل او دلیل، دلیل او دلیل. اوس مزید خپلې قصې به کوو، غوث اعظم ووي، بزرګان ووي، عبدالقادر جیلاني ووي، احمد رضا خان بریلي ووي، پلاني صاحب ووي، یو به خبره کوي دا نور به وایي سبحان الله سبحان الله. واه واه هغه دغه جاخه راته ناسته او په منځ کې به راته هر ځای کې وي په دې دلیل څه دی او په دې دلیل څه دی. حق ته باطل نشي ټینګېدی، دا کیدی شي. او که دوی په حق وی نو ورته ویلی وی وروره کښېنه، وځې به نه چېرته ځې، مسله به واضحه کوو، دا پروګرام به چلوو، دا خبرې به کوو د اخره پورې، ځې به نه ځې چېرته. او زه د په الله قسم خورم چې دغه شیخ خلیل الرحمن حفظه الله د سره زما ملاقات شوی دی په لاهور کې په یو پروګرام کې، ډېره زیاته پوهه الله دله ورکړې ده او غټ نعمت به دا دی چې قرآن قاریم دی او عالم هم دی. که ده ته ووایې که نه دی د هغه وخته پورې دې پروګرام نه نځي چې څو پورې دا خبره صفا کړې نه، والله لازم چې 2 میاشتې ورته هم په دغه ځای کې کښېني، ځکه چې ته پته دی چې ما سره دلایل دي. او دوی سړی د پروګرام نه وویستو او دغه شان ورسره ناست. بیا هغه زموږ ملګري دي بعضو، هغوی رابطې وکړي د دغه سره د دغه لیاقت چې دی شیعه دی او بریلی دی او هر شی دی. دا خبرې حقایق دي، د دې نه انکار نه دی پکار. نه هغه علماو سره د ده نمبر دی، نو هغوی بیا د ده سره رابطې کړي په واټساپ باندې او په ټلیفون باندې، بیا هغوی هغه میسیج او هغه هر څه ما ته راولېږل، ما ده ته م وښو پرون، ما وګوره دا میسیج هغه د هغه ځینه کوي. نو هغه ورته وایي چې تاسو دا زمونږ د شیخ خلیل الرحمن د پروګرام نه ولې ویستو، څه یې تاسو ته ویلي؟ هغه صرف دا ټکی تاسو ته ووایي په دغه ټیم کې چې د شیخ ذاکر نایک لهجه داسې ده،
هله اردو هم صحیح نه ورځي بې ادبي دغه مقصد نه دی غټ عالم دی د تاسو څه کوو وجه سره چې تاسو وویستو والله العظیم والله بالله ثم تالله د الله په کور کې ناست هغه ورته واپس په میسیج کې دا لیکلي وایي ستاسو د عالم به راتو موږ ته به یې روزانه په دې چینل کې ډکې میچازې کولې نو موږ وایي چې دا بندې شي د قرآن او حدیث دلایلو ته دوی دا وایي داسې خو نشي ویلی چې ستاسو د عالم موږ تنګ کړي وو روزانه به راته د قرآن او حدیث دلایل بیانول موږ یې څه کړو موږ یې تنګ کړو موږ لرې کړو اوس د هغوی دا پروګرامونه شرطیان وګورئ که چېرته وو انشاءالله الله به یې بند کړي او الله دې ډېر زر بند کړي د دوی دا پروګرامونه وګورئ اوس به پکې قال الله وقال الرسول وانه ورځي کې چې کومه زمري چې قال الله وقال الرسول وي هغې ته بهر ته وویستو صرف په دې باندې چې د کوم ځای نه د شیخ ذاکر نایک دپاره خبره راته وکړه چې د زړه نه بړاس وباسي هغه سړی چې په زرګاو زه نه یم په لکو خلکو د هغه په لاس اسلام قبول کړی په لکو خلکو الله ولې یو ناشنا عزت ورکړی خو صرف د هغه سره دشمني په دې ده چې هغه سلفي دی قرآن او حدیث بیانوي بیا زموږ د بل عالم شیخ خلیل الرحمن دغه نه وویستو پروګرام د دې دپاره اوس پکې دا بل دغې دا جوړ کړی پرون ما واورېدو ده ماته وایي چې ما له به څه پیسې راکړي اصل مسله زموږ دغه وه لکه بدنامولو ته ګوره بې خو الحمدلله حق به غالب وي همیشه او چرته کېدی نه شي چې باطل دې راشي او حق دې ګډوډ کړي الله دې زموږ د علما کرامو زموږ د مشرانو الله یې د هغوی حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی دې که څوک زموږ د علما کرامو دپاره زموږ د مشرانو دپاره زموږ د ملکونو دپاره زموږ د امن او امان دپاره زموږ د قوم دپاره څه غلطه اراده او غلط سوچ لري رب العالمین د دنیا او آخرت کې وشرموي